الله الرحمن الرحیم. سلام guys. نن زه تاسو ته دې ویډیو کې ښیم چې څنګه موږ یو جیمیل اکاونټ جوړو. دا څه لپاره زه تاسو ته ښیم؟ دې لپاره زه تاسو ته ښیم چې ګوره کله یو سکول د ماشوم ځي هغه ته ABC ښیي، الف ب ت ښیي، لکه مطلب یو بیسکس ورته ښیي چې څنګه به ته یو دا سکول یو سلسله سټارټ کړې ایجوکیشن سیستم. سیم کیس کې موږ سره چې دا جیمیل کوم دی دا موږ سره د انټرنیټ دنیا یو راز دی. جیمیل چې موږ جوړ شي زموږ انټرنیټ لارې موږ ته کولای شي او زموږ د پښتنو ورونه ولې تباه دي، ولې په شا دي د پنجابیان ته نمبر وړی پارسه کې موږ د دنیا مخکې لاړ زموږ پښتانه هماغه شانتې په ځای ولاړ دي. ولې؟ د همدې د وجې دوی ته انټرنیټ باره کې هېڅ پته نشته. دوی انټرنیټ نه ګټلی شي او نه انټرنیټ یوز کولی شي صحیح طریقه کې. بس دوی ته او والا شیزونه ښایه هغه به دوی ډایرکټ سرچ کولی شي، خو دوی ته به دا نه وي پته چې څنګه موږ ګټلی کولی شو. نو نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ سټارټ کوو موبایل او موبایل چې څنګه سټارټ کوي کې موږ انټرنیټ یوز کوو څنګه او هر انسان فیسبوک یوز کولی شي، ټیک ټاک یوز کولی شي، بس دې بره کوه او ځه ویډیوګانې ګوره، لایک کوه او جوړوه بکواس طریقې سره. نو په دې چینل کې به تاسو ته هر قسمه مطلب هر قسم سولوشن به تاسو ته ملاویږي چې څنګه به یو کار څنګه کوو په انټرنیټ باندې او څنګه موږ مخکې ځو پکې او څنګه موږ دې نه ارنینګ کوو. نو که په چینل نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ. زما د فیسبوک یو پیج دی هغه ای باندې موږ تاسو ته اپډیټ ملاویږي او په دې یوټیوب چینل باندې سبسکرایب راکړئ. دا ویډیو دې لپاره جوړوم چې زما پښتنو ورونه مخکې لاړ شي او هغوی ته لارې اسانې شي او تاسو دا مینه ماله دونه راکړه په دې فیسبوک او په یوټیوب باندې. نو تھینک یو فار دیټ او مخکې زما ویډیوګانې ګورئ تاسو ته به هر مشکل اسان شي. بله خبره اما څه کوله هغه ماته یاد شي او بیا وکړو. نو راځئ ټایم ضایع کول نه ښه ده چې ویډیو سټارټ کړم. نو موږ جیمیل اکاونټ څنګه جوړو؟ یو نوی موبایل وي انسان سره هغه چې څنګه نوی موبایل کې دننه کېږي هلته پکې جیمیل والا آپشن راځي، ګوګل به پیپر لیکي هغه ورته ګوګل اکاونټ جوړ کړه. ګوګل اکاونټ ایله جوړولو ولې طریقه نه ورځي ملګري ته وایي ماله جوړ کړه دا وکړه هغه وکړه. نو په دا چینل سبسکرایب پښتو ټیکنیکل استاز دا چینل ما صرف تاسو لپاره جوړ کړی دی. دا سبسکرایب کړئ تاسو ته په دې هر قسم داسې ویډیوز ملاویږي چې هغه به ستاسو زندګي جوړه کړي، د کور دا نحوست به هم ختم شي او د شکل باندې چې کوم نحوست تاسو نیولی دا به هم ختم شي. نو راځئ ویډیو سایډ ته موږ به لاړ شو. لومړی موږ سره دې کې څو آپشن ګوره موږ دې کې دې جیمیل ته هم تللی شو، دې جیمیل په ذریعه موږ کولاولی شو. بله طریقه دا ده موږ به ګوګل کولو کو ګوګل کې دلته موږ سرچ کوو جیمیل اکاونټ ساین ان یا ساین اپ ساین ان به کولی چې موږ ورکې دننه کېدل غواړو. نو موږ کلیک کوو په دې باندې. د دې کې موږ د غټ پټ لیکلي دي کریټ اکاونټ مطلب اکاونټ جوړولو طریقه سوري یار ساین ان دې کې موږ د غټ پټ لیکلي کریټ اکاونټ what the hell دا زما اکاونټ جوړ دی ځکه بار بار ماته راځي. نو چې څنګه موږ ساین ان کلیک کوو نه پس ته موږ کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو. کریټ اکاونټ ای کې ایډ اکاونټ ټو دیس ډیوایس ایډ اکاونټ به موږ وکړو ولې چې موږ بل اکاونټ هغه کوو. ما به فنګر لګېدلی دا باندې فنګر وغوښتو ما فنګر ورکړو که تاسو مې پین کوډ وغوښتو تاسو به د خپل موبایل پین کوډ ورکوئ. بیا به دې کې ګوره کریټ اکاونټ بیا راغو کریټ اکاونټ باندې ګوره ما کلیک کوئ چې ما ته فور مای سیلف او یا زما بزنس لپاره ته ځان لپاره جوړې فور مای سیلف جوړ کړه. فرست نیم ستا څه دی؟ زه به اوس ورکړم پښتو ټیک دا ما نیم ورکړو. ستاسو نوم یې هغه ته صحیح ورکړه. ډیټ آف برث به ورکړې خپل چې کم تاریخ پیدایش دی که نه درځي نو 2000 دې کې درته څه ښیم درېږه ډیټ ورکړي او دې کې به خپل چې کم پیدا شوي خو دې کې بس یا 1998 یا 99 یا 2000 ورکړه چې تاریخ پیدایش درته معلوم وي او بیا به خپل جنډر ورکړي میل فیمیل څه دې ورکړه بس خبره او که بل څه نو هغه درته آپشن شته. نیکسټ به لاړ شي. نیکسټ کې به دې تاله آپشن درکړي چې ته خپل یوزر نیم هر ځای کې ګوره ته چې کم یو پلیټ فارم هم یوز کړې لکه مطلب فیسبوک وي ټیک ټاک وي یوټیوب وي څه وي ای کې تا نه یوزر نیم غواړي نو بس دې کې ما دا ټیک پښتو 2 سلیکټ کړو. زه به نیکسټ لاړ شم. نیکسټ لوډینګ کوي نیټ ضرورت به راځي تاسو ته نیټ تاسو سره خامخا پکار دی. داسې به زه تاسو ته مخکې نورې طریقې ښیم چې څنګه موږ جیمیل نه پس ته یو ښکلی هغه جوړو لایف لاین ځان له جوړو. دې چینل کې به تاسو ته سټپ بای سټپ مطلب یو پسې بل تاسو ته ښې طریقې زه ښیم چې څنګه موږ یو جیمیل نه د ګټلو لارې راوباسو. دې کې به تاسو پاسورډ ورکوئ پاسورډ اوس تاسو دلته سم ورکولی شئ. اوس زه چې بس پښتو او ټیک ما پاسورډ ورکړو چې سم ورکوئ پټ ورکوئ بس تاسو جیمیل اکاونټ جوړ شو. دې کې به تاسو داسې بس داسې پیج راشي لاندې به ډایرکټ لاړ شي یس آی ایم ان به ووهئ دغه دی نیکسټ دې کې چې سم راځي بس نیکسټ کوئ ځکه چې بس دا ویلو ضرورت چاته هم نه ما ته پته نه څوک یې وایي او نه ضرورت راځي د دې ویلو. نو مخکې ځئ یار دونه مینتونه چې سړی ملګري ته کوي که نه نو دې نه ښه نه چې سړی ځان له خپل اکاونټ جوړ دغه دی زموږ 2 سیکنډو کې زموږ اکاونټ جوړ شو او بس دغه دی دلته نه به موږ یوز کول سټارټ کړو. دې ویډیو نه پس به زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ یو جیمیل نه مخکې ځو او ما دې نه پهله یو څو ویډیوګانې اپلوډ کړي دي چې زموږ چیټ جی پي ټي یو دنیا ته نوی شی لانچ شوی دی
آی کې چې څه مونږ لیکو د هغې جواب مونږ راکوي موږ ته هر څه اسانه طریقې سره کوي. زه به تاسو ته هغې نه د ګټلو طریقه ښیم. نو پیله تاسو جیمیل جوړې کړئ خپلې بیلې بیلې، او که پیله نه سره یي نو زما هغه ویډیو وګورئ. زه به ډسکرپشن کې د هر یو شي لینک ورکړم. د ویډیو ډسکرپشن به تاسو څنګه ګورئ؟ د ویډیو ډسکرپشن لپاره به تاسو داسې کوئ چې اوس دا ما سره چینل دی، دې کې زه لاړم ویډیو ده ما سره ویډیو ما سره پلی ده، دا بنده که ګوره دې کې موږ سره ډسکرپشن د دې چېرته دې کې دا مور وګورئ، مور یې لیکلی دې کې تاسو سره دا وګوره. دې مور کې تاسو ته هر څه ښیي، لکه مطلب چې ما ورکې شیر کړي تاسو. زه تاسو ته چې کله ویډیو کې ووایم تاسو ته به ډسکرپشن کې لینک میلاو شي، تاسو به همداسې ویډیو کولاو کوئ. ویډیو کې چې دا مور لیکلي مور باندې به کلیک کوئ، هغې کې به لاندې تاسو ته به یو شی ما پښتو کې هم لیکلي، اردو کې هم او انګلیش کې هم، هغې سره به لینکونه وي. نو تاسو ته به ایزي طریقې سره هر څه میلاویږي، په صرف به کلیک کوئ، تاسو به هغه ځای ته بوځي. خو په ویډیوګانو مسلسل راځئ او زما ټارګټ پوره کوي. ډایرکټ زما دا چینل باندې سبسکرایبر کم دي، په دې سبسکرایب راولئ، ملګرو سره شیر کړئ. زر در زر څومره سبسکرایب راځي زه به دونه ښې ښې ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کوم او دونه به زر زر تاسو مخکې ځئ. او کله هم بنیاده کېږئ مه بل کس ته. خو زما ویډیوز شیر کوئ چې هغه هم ښه کېږي نو تاسو به هم ښه کېږئ. یو خپله کمیونټي بیلډ کوئ او دې سره به زموږ لارې ازادېږي مونږ ته. نو الله په امان دې ویډیو سره. او که په چینل نوي یئ نو یو ځلې بیا سبسکرایب کړئ، شیر کړئ او لایک کړئ. ملګرو سره خامخا شیر کړئ، زما دا سبسکرایب پوره کړئ، تاسو ته به نور هم ښې ښې ویډیوز ملاویږي څنګه چې ما دا اپلوډ کړي دي. دې ویډیوز کې به تاسو ته ډېر انفارمیشن ملو شي. دا ټول یې وګورئ. الله په امان.